بغلان کې د زیات ولور اخیستو له امله ځوانان په کور زاړه شوي. بغلان کې ځوانان وایي چې د کورنۍ لوري په دغه ولایت کې ولور زیات اخیستل کیږي او په ودونو کې د زومانو په کورنۍ دومره بې ځایه لګښتونه کیږي چې ځوانان د پوره کېدو په خاطر یا هیواد پرېږدي او یا په ناقانونه کړنو لاس پورې کوي. دیني عالمان او د نظر خاوندان وایي چې بې حده لوړ ولور اخیستل د زوم له کورنۍ څخه او بې ځایه لګښتونه په ودونو کې هیڅ ډول دیني جنبه او افغاني صبغه نه لري. لوړ ولور او په ودونو کې د هلک په کورنیو باندې د نجونو د کورنیو لوري بې ځایه لګښتونه هغه څه دي چې په اوسنۍ افغاني ټولنه کې هم نجونې او هم هلکان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بغلاني هلکان وایي چې د لوړ ولور پوره کولو په خاطر ځوانان اړ کېږي چې په ناسمو کړنو لاس پورې کړي، خو نیوکه په قومي مشرانو او دیني عالمانو شته چې ولې په دې برخه کې کار نه دی کړی. د نظر خاوندان وایي چې د لوړ ولور اخیستل هیڅ ډول دیني او افغاني صبغه نه لري. تویانه و یا قلین هیچ جایگاهی در احکام شرعی ما و در قوانین مدنی و قوانین اساسی ما جایگاهی نداره، بلکه این مسائل باعث بدبختی بین خانواده ها میشه و باعث تشنج و خشونت های فامیلی میشه. تویانه و یا قلین در دین ما وجود نداره. البته بحث دیگه ای که به نام مهر هستی در شریعت اسلام جایگاهی خود که در هیچ جای دنیا یک چنین رسمی، یک چنین رواجی غیر انسانی وجود نداره. متاسفانه در کشور ما وجود داره. این گرفتن تویانه و گرفتن قلین این به فرهنگ اسلامی و فرهنگ تاریخی مردم افغانستان هیچ ارتباط نداره. این ناشی میشه از جهل، از فقر فرهنگی. دینی عالمان وایي مهر د اسلام په مبارک دین کې شته، خو په هغې اندازې مهر نه دی ټاکل شوی چې ځوانان دې د هغه د پوره کولو لپاره کلونه مسافرۍ وکړي. دوی وایي نوو رامنځته شوو دودونو هم د کوږده شوو ځوانانو ملاګانې د لګښت له اړخه ځکه ورماتې کړي چې پوره کولی نه شي. حکم شرعی اسلام درباره مهر از جانب شریعت اسلام در جانب اقلی حد تعیین شده که 10 درهم شرعی باشد که معادل 10,000 یا بالاتر کمتر پول روزی ما شماست. اما در جانب اکثر مهر حد شرعی تعیین نشده. مربوط گذاشته به مو تعامل وقت و انصاف مسلمانان. ان میکنیم بسیار اگه تعاملی مهری که به شکل هنگفت و گزاف مروج یافته ما ناراض هستیم. کوشش میکنیم که این باید کاسته شود به یک مهر معتدل و برابری که مسلمانان از بتونن جوانان ازدواج بکنن. یگان رواجای نو آمده، مثال این نوروزی و عید و عید قربان آمد و عید رمضان آمد و اینمی گپا را گم شود. د افغانستان د نافذه قوانینو ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 40مه ماده کې راغلي څوک چې ښځه خرڅ او یا واخلي په اوږده بند چې تر 10 کلونو کم نه وي باید بندي شي. خو په افغانستان کې تر دې د ماده قانون ته چا غاړه نه دی ایښې او نجونې ځینې سیمو کې په میلیونونه افغانۍ د جنس په ډول د ځینو کورنیو ترمنځ معامله کیږي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.